منډه پیل کړه بای منډه وای تا منډه پیل کړه شرمونه دی شرمول خدای دې په لکه تر دې ځنه دې بونې نه او تا منډه پیل کوله نو ما پیل کول نه تاسو ته مونږ 1.5 کیلومتر منډه وا السلام علیکم امید دې چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نیو ولاګ کې تاسو ټول د هر کله وایم هنو سلونی بجې دي ما ولاګ سٹارټ کو او بس څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې زه به زما منډې لازم منډه ده نو روانې ماغیلا هغه به یې په سوات ګراسي ګراوند کې نو زولتا تاسو هم ځان سره بوزو چرته ځایم زمو سره خانو زما سره مې دا یو مرګره دی یو را سره دی او دا چې د زماره ملګری مشر روړ دی او دا بل چې دی کنه دا زماره ملګری والد صاحب دی نو د په مخ کې باندې زه خبرې نشم کولای بلاک کې نو زکه اوس وایسو ورکوم نو بلاک کو خپل رانغه نو دا غي بخنه غواړم ځکه چې مشرانو مخ کې بلاک نه کیږي نو بس زه به صرف ریکارډینګ وکم او بس صرف ریکارډینګ مې کړی دی رښا اوس چې دی نه وایسو ورزکه کوم خبرې نو خپل ځای ته راورسېدو او اوس په خپل باندې موبایل نه پریدي نو موبایل چې دلته ګاډي کېږدم او زما ګراوند ته ښه نو تاسو ته ما پرون ویلي که نه چې په ژوند کې منډه ډېر ضروري څیز دی نن زه او زما ملګری موږ دواړه منډه کې پاتې شو زما خو پریکټس نه و زما ملګري پریکټس و ده تقریبا یار 8-9 سیکنډ پاره خو زما خو ډېر زیات پاره خو یو چکر مو لګاو بس بیا خراب وم پروت وم نو مخکې راتلو نه وم نو بس اوس واپس رالو روټۍ موټۍ خورو او بیا به ځو کور ته چېرته به ځای نه موږ سره به نه لکه زما خو پریکټس نه ستا خو پریکټس و لکه مطلب هر ټایم گیم کوې او هر څه ستا ولې پیل کړه ګرمي وه یار ګرمي وه ډېره سخته ګرمي حاجی نو له خیره سره په خیر خیریت باندې کور ته راورسېدم او دومره زیات مې پرې خپو باندې درد لګی نه چې څه وایم او دلته نعیم دی او رمیز دی ما پورې خان دي منډه پیل کړه بای منډه وای تا منډه پیل کړه شرمونه دی شرمول خدای دې په لکه تر دې ځنه دې بونې نه او تا منډه پیل کوله نو ما پیل کول نه تاسو ته مونږ 1.5 کیلومتر منډه وا په 2 منټه کې بس راځه کنه چې ځو کته روډ ته کوش بل سترو غرمو کې خبرې نو ډېر ګران کارو او بس پیل شو نو بس دا به الله ته منظور نه و جو پیل شو نور دی الله خیر وکړي اوس چې دی که نه نور گپ شپ په لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې امیزه دومره زیات مې په سر دړو که نه چې ویلی درته نه شم تال د الله په ښکلې ښځه درکړي چې تا ماله چای راوړه خپل کور ته روان شوم نو خبرې اترې او گپ شپ چې دی هغه په کور لګو او دې ځای نه بس چوټي شوه سټوډیو ته رالم بس سټوډیو نه چوټي شوه اوس ځم کور ته نور گپ شپ چې دی هغه به کور لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به نو دا اوس زه کور ته روان یم خو په لاره باندې دومره زیات سیلی او باران راغی که نه باران خو لا نشته خو بس توپان دی روډ هغه ټولې خاورې دوړې چې وې که نه هغه په ما باندې رالې خدای پاک ته اوس ما په خیر په خیریت باندې کور ته ورسېد ډېره زیاته سیلی ده په دې ټایم کې هوایي موسم چې دی که نه نو ډېر زیات ښکلی شو ډېر زیات زبردست شو باران ورېږي دا وینئ خو باران چې دی که نه لږ دی زه هم چې سم تیز باران راکې شو کره د ساره پورې وورېدی اوس مې مازدیګر مونځ وکړو واپس رالم اوس دا ملګري وي چې دلته ځو چکر لګو اپله زموږ په کلي کې ډېر مشهورې پیکوړي دي چې هغې له ځو نو زول ته تاسو هم بوځو تاسو ته به مخ چېرته ځئ ما زموږ سره باران لږ سات د منې شو باران پوره هم نه شو لکه هسې څاڅکي شو موسم دومره ښکلی صفا شو دومره ښکلې یخه سیلۍ لګي ټول ماشومان راووتو اوس ځان له څوک لبې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي ښه نو اوس دلته چکر له راووتو دي پورې غاړې ته نه پټو غاړې ته او بس ټول ماشومان راوتي دي ځان له لبې کوي تاسو ته مې مخکې وښو که نه بس زما سره هم دا ملګري راووتو زمونږ قسمت خراب دی نو پیکوړو له لاړو دومره زیاته ګڼه وه که نه چې بس لکه زمونږ نمبر پکې نه راته واپس رالو
نو وریځ رااله ما خو باران به شي نو باران مونږ شو بس یو څو تاس کې شو موسم صرف صفاق او بس ټول ارڅ ګډوډ باران تختې ما قسمت خراب دی نو چې کلم چرته دوی پروګرام کوي که نه نو ما باندې ټول کار کوي هلکه نن ګورې زه پخلی نه کوم ځان له پخلی کوئ خپل سمې کوئ زر له صرف دا پیاز میاز باړه کوم تاسو پوه شه کار خو پوه شه چې کوم تباهي دی کسان وکړه نن که نه او وی دغه دی وی چاول دی خراب پخ کړي دي دومره ښکلي چاول مې پخ کړي وو چې لکه په پتیله کې دومره هم پاتې نه شو دومره یې او وی بوډایګان لرې پخ کړي وو دس چلې هغه چلې دس چلې ښه دا پکې پاتې دي تاسو نو قسم دې سړی ویډیو هم نشي کولی دا زما ملګري دي بس دی لکه ښه نو تقریبا 11 بجې دي اوس رالم ملګرو د خوا نه او بس روټۍ موټۍ مو خوړه نو اوس دې خپل بلاګ ختمومه ځکه چې زما نننی بلاګ چې وکړم دومره خاص په نه و ځکه چې تاسو ته ما وختي بلاګ کې ومې که نه چې مشران را سره وو نو هغې په مخکې ما بلاګ نه شو کولی نو بلاګ مې پوره ښکلی نه دی کړی خو امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او مال راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل خیال ساتئ د لوی الله په امان